نن ماسخوتن په چت پروتم تازه هوا ته چې لاندې مې سیګو نو څوک د هاني امیر کور مخې ته ولاړو او څه یې ښودو بس ما چغې کړې د چت نه بابر اعظم ته بابر اعظم ډایرک کور نه راووته او هغه کس یې راونیوه خو مخ یې پټ و خیر دنده وراوستو چې مخ ورله ښکاره کړو نو هغه ویراټ کوهلي و یار خیر بابر اعظم یې جیبونه چیک کړو نو د هغې نه خط راووت او هاني امیر ته یې لیکلی و بابر اعظم چې خط وکتو نو بیا بابر اعظم کم ځای کنټرول کېدو یار سخت غوسه وې مړ کومی نن دا ویراټ کوهلي خیر په سو کنټرول کو موږ لاړو خپل کورونو ته سهار وختي 12 بجې راپسې پانډیا او روهیت شرما راغلو وی ویراټ کوهلي کم ځای دی واپس یې راکړئ خیر ما روان کوم وی داسې نه بیا دې خبرو نه پاکستان ورسز انډیا جنگ جوړ نشي یار بس پانډیا ویراټ کوهلي ونیو خو ویراټ کوهلي وی زه نه ځم هاني امیر نه بغیر واپس داسې په یو ځای ولاړو یار لقیدوم نو په دې کې چې مې دې خوا سیکو نو هاني امیر را منډې والی او ډایرک راغله په ویراټ کوهلي پس هاني امیر ورته قاریده وی دا چې چا تا سره هم داسې کړي دي زه هغه نه پرېږدم اوس مړ کومی کس ماته وښایه خو په دې کې بابر اعظم راغی او هاني امیر او ویراټ کوهلي یوازې ولیدو نو سخت ورله غوسه ورغله او ډایرک ویراټ کوهلي ګریوان نه ونیو او ستا دومره همت چې هاني امیر سره دې خبرې وکړې